الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا سجن المؤمن الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. بارك وسلم وسلم. زما قابل قدر علماء کرام بالخصوص د دې مسجد پیش امام و خطیب په اجازت معزز سامعین و حضرات ورونو دغه معروف شخصیت په سالانه یاد باندې زمونږ استادو جمعواري شوې ده چې د عوام الناس په منځ کې د بادو بابا رحمت الله علیه په نوم شهرت لري. څو کلمات د مرګ او د مرګ نه بعد په زندګۍ او په حیات باندې ستاسو مخې تقدم. یوه غلطه فرقه د پخوا رئیسي چلیده چې هغې ته به یې فلاسفه او زنادقه د فلسفیانو ویل چې د هغې مقابلې زمونږ د مسلمانانو د خوا نه د معقولاتو په ژبه باندې علما متکلمینو کړي دي. هغوی به خلکو ته اصلا زندقانو کافران او دهریانو غوښتلی دا چې مسلمانان په مومن بیهی کې امنت بالله په مضمون کې د قیامت د ورځې او د دوباره ژوندون نه څنګه منکر کی. امنت بالله مضمون چې تاسو اوه څیزونو باندې ایمان لرئ امنت بالله و ملائکته و کتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. د دې یادول په هر مسلمان نارینه فرض دي. زمونږ استاد سي مشرانو به چې کله نکاح تړله نه مناسب به په هغه امنت بالله تیروله، ځکه نکاح د مسلمان کېږي او امنت بالله چاته زده نه وي او د هغې په مضمون پوهېږي نه، نو دا مسلمان دی نه، دا مؤمن نه دی. نو څومره سامعین چې دا خبره اورئ نارینه وي که زنانه وي لازمه فریضه په ځان دا وګڼئ چې چاته امنت بالله سره د ترجمې نه زده دا زده کوي، په دین کې شرم مه کوئ. دې مجموعه د دوی اوه څیزونو باندې چې کله سړی یقین ولري دې ته ایمان ویلی شي او ایمان مفصلم ده. بیا پدې کې که انسان د یو نه منکر شیم کافر دی، که د اوه واړو نه منکر شیم کافر دی. دې کفر کې څه فرق نشته چې یو څوک په شپږو ایمان لري
خو په شپږو کې په دې اوو کې صرف الله تعالی نه مني نو دی به مؤمن شي، هغه کافر دی قطعي. که په دې ټولو ایمان شته خو په ملایکو ایمان نه لري، کافر دی. په ټولو ایمان شته خو په کتابونو ایمان نشته، کافر دی. په ټولو ایمان شته دی خو په رسولانو ایمان نشته، په انبیاو کافر دی. په دغه سلسله باندې چې په هر څه ایمان ولري خو په بعث بعد الموت د قیامت د ورځې بیا ژوندون باندې ایمان نه لري، کافر دی. همدا وجه د قرآن عظیم شان کې مکی و مدني سورو کې معظمه دعوه یعنی لویه دعوه چې بیانېږي هغه د بعث بعد الموت په اثبات باندې وي. زیاته حصه د قرآن کریم په دغه دعوه لګېدلې ده چې په دې خلکو په څه طریقه باندې د قیامت ورځ او د بیا پاسون ومني. لکه مشرکین او کفار د هغې زمن چې و د بیا ژوندون نه منکر. فلاسفه او زندقانو زمونږ مسلمانانو کې یو رشد پیدا که او د مسلمانانو په ملکونو کې څه تعلیمات سیاسی او دنیوي شروع کړل. په هغه تعلیماتو کې داسې مقدمې وضع کړي چې مسلمانان د آمنت بالله د مضمون نه څنګه واړی. نو یوه مقدمه ابتدا کې دا کې خدا چې موت مرګ عبارت عن فناء محض، دا د یو محض فنا نه عبارت دی. مرګ د ختمېدو نه عبارت دی، فنا نه عبارت دی. مرګ چې په چاره شي نو دا ختم شي. دا مقدمه د فلسفیانو کتابونو کې او د مسلمانانو په منځ کې به ورو ورو په دې باندې زور لګاو چې ترڅو د خلکو ذهن کې دا خبره واچي او کلکه کې چې دا مرګ داسې یو څیز دی چې چا باندې راغی دی ختم شي، یعنی خوري او لوټي او ختمو د څه بقا نشته دی. متکلمینو د فلسفو د دې اصل د نړولو دپاره د دوی دا دعوه رد کړه، ویل چې مرګ فنای محض نه ده بلکې مرګ سبب وقنطرة من دار الفناء الى دار البقاء. مرګ د څه شي نوم دی؟ دا د یو پل نوم دی چې انسان د دې فانی دنیا نه په دغه پل باندې باقی او دایمي دنیا ته نقلی. سبحان الله. اوس پل عدم محض نشي جوړې دی، یو شی چې نوی نو هغه نو پل څنګه شه؟ پل خو ضرور وجود لري، کلکواله لري، مضبوطیا لري، د هغې د پاسه سړی مرور کوي نو بیا تیریږي بل خواته، او چې په سترګو نه ښکاري نو هغه نو بیا پل څنګه شي؟ نو اهل السنه والجماعه متکلمین د مرګ نه تعبیر وکړه په قنطري او په پل باندې. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. مرګ یو پل دی، یو عاشق بل عاشق بل محبوب سره یو ځای کوي. پلار دې مړ شي، مور دې مړه شي، څومره خوږه او محبوبه وي، په هیڅ طریقه ستا ملاقات د هغه سره ممکن نه دی په ظاهري لیدو باندې، سوا د دې نه چې مړ شي او هلته تاسو خپلو کې ملاقات وکوئ. بیا نو مرګ د فانی دنیا نه و باقی دنیا ته د نقل و ذریعه الله تعالی پیدا کړه، او الله تعالی دا د دې لپاره یو پل پیدا کړ. دا وجه ده چې نفس منفوس چې حیات لري د مرګ تریان به پې خامخا راځي. او علما متکلمین او شریعت زمونږه مرګ فنا ونه ګڼله محضی چې ختمېدل دي، بلکې دی دنیا ته یې فانی دنیا وویل، او په مرګ باندې انسان یو سړی باقی دنیا او دایمي دنیا ته پې نقلیږي. نو مرګ فنا او ختمېدل نه دي بلکې یو باقی دنیا ته پې سړی ایصال کې رسیدګي پې کېږي. نو معززو الله تعالی دا مرګ د رب کریم نه سوا کل من علیها فان، د الله نه سوا چې څه دي
دا تیریان د فنای پې راوسته په ذریعې د مرګ باندې او نقل یې کړه واپس هغې باقي و دایمي دنیا ته. د دغه موت نه په نبوت هم څوک خلاص نه شو. ټول انبیا علیهم السلام باندې مرګ راغی. په باچایۍ هم ته خلاص نه شو، په غریبۍ او په خوارۍ او په سوال هم ته څوک خلاص نه شو چې څوک دي نو کل نفس ذائقة الموت. خو چې کله انسان مړ شي د عزرائیل علیه السلام کارکردګي د روح قبض ده فقط. اوس که دی د سعداو د نیکبختو نه وي، الله تعالی دې موږ نیکبختانو کې شمار کړي. نظام د الله تعالی دومره عجیب دی چې د روح قبضیږي، د روح د عزرائیل علیه السلام چې راواخلي، الله تعالی دې دپاره خپلې د رحمت فرشتې پیدا کړي دي، هغه د جنت نه راورسېږي او جنتي ریخم راوړي او دا پاک روح پکې تاو کی او د ده نه ډېره بهترینه خوشبویي روانه وي او دا به یوسي اسمان ته. بیا هغلته ورته فرشتې په استقبال کې ولاړې وي. بیا بل اسمان او بل اسمان دا سفر پې ټول کوي. د رسول الله مبارک دا خصوصیت و چې هغه په ویښه باندې ذاتن او جسدن لاړو، دا معراج و. او باقی انبیاء علیهم السلام هغوی په خوبونو کې دا سفر کړی دی. اولیاء کرام هم روحن دا سفرونه کوي او عام سعدا چې دي چې کله مړه شي نو د دوی روح باندې دا سفر الله تعالی د فرشتو په ذریعه باندې کوي. خو هر اسمان کې استقبال د فرشتو وي او مرحبا بالروح الطیب والنفس الطیب. حدیث د بخاری شریف مسلم شریف. ستړی دی مشي په خیر دی راشي، هغه خوشبوی او پاک روح دی ستړی مشي. دا آواز ورته کېږي الہ العالمین ته یې پیشي وشي. څومره ټیم کې دا سفر قطع کوي چې څومره ټیم کې ته مړي ته غسل ورکې، واپس کفن او جنازې ته یې وړې او د قبر خوا ته یې رسې. بلکې تا چې لا کور نه دی اوچت کړی، جنازه دې لا پې نه ده کړې، دا سفر توی شي. دا د زرګونو کالو سفر فرشتې په ده باندې وکړي. الله رب الجلال ته چې پیشي وشیم په ده باندې هم دا آواز کېږي مرحبا بالروح الطیب والنفس الطیب. خوشبوی او پاک روح دې په خیر راشي. فرشتو ته امر وي چې یوی سئ علیین یو بهترین ځای دی، هلته جمع کوي دلره. دا فرشتې راشي، دا روح یو ځل راوړي، انسان چې کټ کې واچولی شي، د دې کفن او د دې تنې په منځ کې دا روح وي. دا څومره خلک چې روان وي دته ښکارېږي. څوک چې خبرې کوي دی اوري، دا څه وایي بد وایي راپسې ښه وایي. دا روان وي ورسره چې کله قبر کې کېښودل شي، دا روح په دې تنه کې واپس دننه شي، انسان بیرته ژوندی شي، فرشتې راورسېږي. نکیر او منکر فرشته پوښتنې شروع کړي، من ربک، رب دې څوک دی؟ جواب ورته په عربی باندې کېږي. خفه کېږه مه چې د عربي و بیا څنګه زده کومه. د جنت تمه خو لرئ الحمدلله که نه؟ لسان اهل الجنت عربي، جنت کې عربي ژبه چلیږي. دا څنګه به موږ عربي وایو؟ هغه ذات چې موږ ته پښتو په ماشومتوب کې زده کړې ده، هغه ذات په دې قادر دی چې عربي را زده کړي که. نو په قبر کې به تا ته عربي زده یي. بیا من ربک، رب دې څوک دی؟ جواب به یې ربي الله. اوس نه دا خو دوه ټکي عربي ده، خو زده یې که نه؟ دا خو یو ضروري سوال دی او مخې ته را روان. ربي الله، رب می الله دی. ما دینک، دین دې څه شی دی؟ دینی الاسلام، دین می اسلام دی. پښتو کې نه ګورې، عربی کې زده که ښه، ځکه پښتو قبر کې نه چلیږي او نه هلته قیامت کې بیا. او من نبیک، نبی دې څوک دی؟ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا درې جواب چې وشي، دا یوه فرشته دی بلې ته وایي ما تا ته وویل چې دا کامیابیږي په سوال جواب کې. بیا
علما مختلف دي چې دا څنګه رسول الله مبارک د تخکارش عاشقان او محبین وی چې رسول الله مبارک له حد تر ورسیږي د روح په شکل باندې یا مثل د روح او د ولاړوي نورانی شخصیت او دا فرشتي ته پختنه کوي ما تقولوا فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم دې شخص متعلق د څه نظر دی چې نیک بخت نو دی ورته وی هو محمد هو رسول الله دا محمد دی صلی الله علیه وسلم دا رسول الله دی زما نبی دی او چې منافق او بدبخت وي الله تعالی دې موږ ساتي هغه نه ها وازونه وزي او دنیا کې یو نوم خلکو یادو نو اوس دا نوم ماته یاد نه دی د دې محمد نوم به الله تعالی په ژبه نه راولي دا به نه راځي نو بیا به فرشتي هغه ګروزونه چې په یو ګروز به 2 میله دی په ځمکه نه نوځي وحي وي او دا ځمکه به داسې پرې راتنګېږي دا یو حقیقت مسلمه دی اتفاق د ټولو علماو مذاهبو دی چې دا ترتیب بدل روان وي کله چې د فرشتو سوال جواب خلاص د دین بعد ټول مردگان په یو انداز او یو حکم نه پاتې کیږي دیزي پورې خو چې نیک سړی ورشم دا پختنې دي که بد سړی ورشم دا پختنې دي دا ترتیب روان دی څوک کامیاب څوک ناکام د دین بعد مردگان قسمونه لري یو پیغمبران دی علیهم السلام یو شهیدان دی یو د قرآن عظیم شان حافظان دی او یو په اولیاو کې صدیقین اولیاء دي دا یو مقام دی د ولایت چې د شهید نه بالاتر دی او د انبیاء نه ښکته دی مقامي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو شهیدان صدیقین اولیاء قرآن کریم حافظان او انبیاء علیهم السلام دوی ته الله تعالی چې دلته کومه زندگی ورکړي نو دا زندگی دوباره دلته په مرګ نه تواری کیږي دا حیات د دوی جسدن دی و روحن دی خداسي یو حیات دی چې د دوی دا جسد دلته نه خرابېږي دې ته حیات برزخی ویل شي کلونه په د باندې تیر شي دی روغ رمټ پروت وي په خپل مرقد کې سالم پروت وي د ده لپاره دا قبر د جنت د باغچو نه باغچه شي توسع پکې راشي پراخ وسع له فی قبره 70 فی 70 اویا پاویا غزونو کې دا قبر کې پراخي پیراش د خاصو بندگانو لپاره او کم چې عام خلق دي چې هغه صدیقین اولیاء نوي هغه قاریان او حافظان نوي هغه شهیدان نوي هغه انبیاء نوي ما او تا او دا عام خلق د دوی په دې خېټه باندې دا وجود یو پړسیږي د پړسوب نه بعد ورځيږي د الله تعالی چې کوم عام عادت جاری دی چې هر چا نه روح لاړ شي بدبوئی پیدا کړي کې بدبویان امراشي